بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. قدرمنو الله پاک مو خوشاله او آباد لرا. د عربي کتابونو لومړی حصہ چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ژوند په اړه کوم کتابونه لیکلي شوي، نو په عربي کې چې په تیر درس کې موږ وویل د 30 کتابونو تعارف موږ وکړه. نن د عربي کتابونو دویمه حصه ده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقبو لیکل شوي دي. تحفة السلطان في مناقب النعمان للقاضي ابي القاسم محمد بن الحسن بن كاس المتوفى 340 هجري. دا 38 نمبر کتاب ده. د 30 کتابونو تعارف موږ د عربي کتابونو په لومړی حصہ کې ذکر کړو. 19 نمبر کتاب سیرة الامام ابي حنیفه رحمه الله. دغه کتاب امام محمد بن حماد بن المبارک المسیسی لیکلی ده. 40 نمبر کتاب مناقب الامام ابي حنیفه رحمه الله. دغه کتاب ابي جعفر احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي المصري المتوفى 321 هجري. 41 نمبر کتاب تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي المتوفى 113 هجري کی وفات شوی. 42 نمبر کتاب تنوير الصحيفة بتابعية الإمام أبي حنيفة رحمه الله. دغه کتاب علامه عبدالباري اللکنوي رحمه الله لیکلی، المتوفى 1144 هجري. 43 نمبر کتاب رسالة فضل أبي حنيفة للقاضي الإمام أبي بكر بن عتيق بن داود اليماني. 44 نمبر کتاب مناقب أبي حنيفة رحمه الله لمحرم بن محمد الزيلعي. 45 نمبر کتاب مناقب الامام ابي حنيفه رحمه الله للجرجاني. 46 نمبر کتاب اخبار ابي حنيفه رحمه الله ومسنده لأبي العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقداء الكوفي المتوفى 313 هجري. 43 نمبر کتاب مناقب الامام ابي حنيفه رحمه الله لأبي زكريا بن يحيى النسابوري رحمه الله. قدرمنو دا دویمه حصہ وا د هغه کتابونو باره کې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقبو لیکل شوي. په لومړی حصہ کې موږ د 30 کتابونو د عربي کتابونو چې په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې لیکلي د هغې تعارف وکړو، او په دې دویمه حصہ کې مو بیا د 10 کتابونو تعارف وکړو. نو ټول شول 40 کتابونه. 40 کتابونه په عربي کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقب لیکل شوي، هغه مستاسو وړاندې ذکر کړل. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.